له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو، منلو او ګرانو لیدونکو، خویندو او ورونو، ځوانانو، ټولو ته درناوی او سلام وړاندې کوم له پیرزوینو سره. خدای مو جوړ او روغ لره. هیله لرو چې زموږ دغه خپرونې چې زه او فیض جان هوسا او زموږ د نور همکاران چمتو کوي تاسو لپاره په زړه پورې وي. بیا هم د اونۍ د یادښت شیبې را رسېدلې دي او په نننۍ خپرونه کې د اونۍ د یادښت پر ځای موږ درې نور لنډ یادښتونه لرو چې موږ نه ځینې پوښتنې شوي دي. د هغو پوښتنو په باب به تاسو ته ځواب درکړو. هیله ده چې تاسو یې د دې اونۍ په یادښت کې قبول کړئ. لومړی خو زما په باب پوښتنه کړې ده یو شمېر دوستانو له کابل نه چې هیوادو صاحب دغه تخلص موږ هر څه چې وملټو په افغانستان کې د بل چا له نوم سره مو تړلی ونه لیده، یوازې ستا ده او یو څو کسه نور دي چې دغه تخلص تا څنګه ټاکلی. دا خو داسې یو تخلص دی چې بیخي منحصر په فرد باندې ده او کله مو دا ټاکلی. قدرمنو دوستانو، ګرانو عزیزانو او پښتونکو، ډیره زیاته مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. دا نو زما د شخصي ژوند او کاراکټر په باب تاسو پوښتنه کړې ده. د نوم خبره دا ده چې ما له ماشومتوبه د افغانستان له راډیو سره همکاري درلودل. هغه وخت د حضرت محمد ظاهر شاه وخت او په عین حال کې د کمکیانو انیس په نوم یوه مجله وه، له دې سره مې همکاري درلودله. نو هغه وخت زه کیدای شي چې د 8 کالو یا 9 کالو ترمنځ وم، یعنې د ټولګي په 3م صنف کې وم د ښوونځي. نو هلته د دې اړتیا وه چې په راډیو کې که د ماشومانو په پروګرام کې ما برخه درلودله، نو کیدای شي چې هلته یو بل یوسف بم و، باید یو تخلص دویم نوم درلودلی. او دغه راز په کمکیانو مجله کې او همداسې په نورو ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې چې د ماشومانو لپاره ول د هغه وخت د معارف د وزارت لخوا دې کې ما برخه درلودله. بنا د یو تخلص ضرورت و. نو لومړنی تخلص چې ما ځان ته کېښوده هغه محمد یوسف ترکی، ځکه موږ په خام ترکي یو، پلار مې و، نیکه مې و، د ټولو دا د ترک تخلص درلوده. دا تر یو وخته و. بیا د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د حکومت له ختم نه وروسته د لومړني جمهوریت په وخت کې سردار محمد داود خان داسې اعلان وکړ چې دغه کورني قومي تخلصونه نور څوک نشي ښودلی. د قوم په نامه یا د سیمې په نامه ټول تخلصونه که څوک ږدي د افغان په نوم هماغه ټول وطن د یو واحد ملت د افغانستان. دا ډېر ښه نظر و او هماغه ورځ ما هم د خپل تخلص واړو د وطن دوست په نامه مې کړ. خو دا وطن خو همیشه په ما ګران ده، لکه تاسو ته چې ګران ده. خیر، په هر صورت ډېره موده په هېواد ورځپاڼه کې و، د انیس په ورځپاڼه کې، بیا د جمهوریت په ورځپاڼه کې چې سردار محمد داود خان د وخت رسمي اخبار و. په مجلو کې لکه د ژوندون مجله، پښتون غږ مجله چې د راډیو افغانستان نشراتي ارګان و، داسې نورې مجلې لکه د پکتیا او ننګرهار او قندهار، دې مجلو کې ما همکاري درلودله. او په دولتي مطبعه کې د ځینې ورځپاڼې چې ما یې نومونه واخیستل او مجلې، د دوی سره مې همکاري درلوده. نو بنان ضرورت د دې و چې په دې نوي تخلص باندې زه وړاندې لاړ شم. یو وخت په یوې ورځپاڼه کې په ما باندې ادعا وشوله چې دا تخلص د بل چا ده او هغه چا چې دا ادعا کړې وه چې دا تخلص وروره لرې کړه، ځکه چې زه په دې کې ډېره سابقه لرم. خو خیر، خبره مو سره جنجال ته وختله. نه ما منله نه هغه ما منله. زموږ مطالب د دواړو په ورځپاڼو، مجلو، رسنیو کې د هغه وخت رسنیو کې خپرېدې. خو یو وخت هغه زموږ د ادارې مسؤلینو دوی ویلي چې یاره تر څو چې د خپل مشکل حل نه کوي موږ د دواړو مطالب نه خپروو.
نه ستا یوسف وطن دوست مطالب خپرو او نه د ښاغلي مهرعلي وطن دوست چې هغه یو ډېر پیاوړی شاعر او منلی فرهنګي شخصیت و د هغه مطالب هم نه خپرول. خو خیر دا البته یوه لنډه موده وه، وایي تاسو د خپل منځ کې دا مشکل حل کړئ. نو دی په ننګرهار کې اوسېده، زه لاړم غالبا دا 1952 کال یا د 1953 کال شروع ونه دا پیل و. زه لاړم ننګرهار ته، ډېر با کرکټره، با شخصیته، واقعا یو میلمه پال شخصیت و جناب مهرعلي وطن دوست. زه فکر کوم چې اوس وفات شوی، خدای تعالی دې وبخښي او که ژوندی خدای دې ورته ډېر عمر ورکړي، ځکه زه له وطن نه لرې یم او رابطه مې لږه محدوده ده. په هر حال هلته چې لاړلم، دوی ډېره مانه ښه میلمه پالنه وکړله، ډېر ښه هرکلی یې وکړ، ډېر تود. شپه مو همالته د دوی کره وه او ده نو ماته د شپې د دې ډوډۍ نه وروسته اسناد چې راویسته عین د ده پلار وطن دوست و. پلار یې نیکه یې دغه تخلص درلودل. نو یعنې داسې یې راته وښودله چې دا یو پخوانی تخلص دی د دوی په کورنۍ کې. بیا نو باور وکړئ چې ځای په ځای ما همالته ورسره ومنلم، سمه ده نور زه دا تخلص نه کاروم، خو زه به تر سبا په دې فکر وکړم چې څه وکړم. نو ما څه وکړل چې په هغه وخت کې دغه د فیضه جان هوسا پلار چې زما ماما کېده، ارواښاد استاد محب الرحمن هوسا چې دی د خیبر د جرګې صاحب امتیاز او مدیر مسؤل و د دیموکراسۍ په لسیزه کې، او د افغانستان د روشنفکري نهضت یو پیاوړی مبارز او قدرمن شخصیت و. دی نورګلی دی د کونړ او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د مطبوعاتو مدیر تیر شوی ده، له هغې جملې په پروان کې، په غزني کې، په فاریاب کې، ډېرو نورو ولایتونو کې، د هرات کې د مطبوعاتو مدیر تیر شوی ده. په هر حال دی خو مې ماما و، هغه وخت مې لا خسر شوی نه و. نو بیا مې ده ته ټلیفون وکړ په کابل کې، ما ویل چې ماما جانه دغسې قصه ده، زه خو تا راولېږلم دلته چې له وطن دوست صاحب سره خبرې وکړم، دا سړی خو ډېره سابقه لري او زه اړ یم چې کوم بل تخلص ځانته غوره کړم. استاد صاحب دې خدای وبخښي، خدای دې مغفرت کړي، ډېر مهربانه شخصیت و. ماماګان خو تل مهربانه وي، خو دی په عمومي توګه مهربانه شخصیت و. ما ته ویل چې بچیه ته به داسې وکړې چې یو عکس دې واخله، لاړ شه د ننګرهار ورځپاڼې ته دا ورکړه، اول ته اعلان دې ولیکه چې ما د دوستان له دې وروسته د محمد یوسف هیواد دوست په نوم پېژني. هغه وطن هیواد که دواړه زموږ ژبې دي، د وطن دوست یا هیواد دوست. نو یو خو د لوستونکو نه دی، د علاقمندانو نه دی، نه لرې کېږي، ټول هماغه نوم باندې دې پېژني، ورنه ورکېږي نه. او بل دا ده چې تخلص دا په یو ډول نه یو ډول دا حفظ که ودې ساته. نو واقعا ډېر عالمانه نظر یې راکړ او زه هم لاړلم، همدا کار مې وکړ. له هغې شېبې نه یعنې له 1953 کال په اغلب ګمان دا د حمل یا وري میاشت وه چې ما دا تخلص ځانته غوره کړ، هیواد دوست، محمد یوسف هیواد دوست. ستاسو خبره بیخي دقیقه ده چې دا په افغانستان کې هیڅ څوک دا تخلص نه لري او ټول هیواد دوستان دي، ټولو باندې دا وطن ګران ده، خو د دې ټولو په استازیتوب دا تخلص ما ځانته غوره کړ. او له هغې نه وروسته یوازې زما ورونو، ځینو ورونو مې واخیسته دا تخلص، لکه استاد شریف هیواد دوست چې د کابل پوهنتون استاد و، همداسې ارواښاد غلام مصطفی هیواد دوست، همداسې جناب ذکریا خان ترکی هیواد دوست او داسې ډېرو نورو عزیزانو، زما ځینې د تره زامنو دا تخلص واخیسته، ځینو ورېرونو مې دا تخلص، خو ښه دا زموږ کورنۍ کې دا تخلص واخیستل شه او نور نو څوک زه خو یې نه پېژنم، که تاسو یې پېژنئ بیا یې ماته معرفي کړئ
اما زه چا سره دعوا نه لرم، هر څوک چې دا تخلص انتخابي انتخاب دي کی ځکه چې دا زموږ د وطن خبره ده او وطن په ټولو ګران ده. دا یو لنډه یادونه، لنډه خو نه وه، لږ زره اوږده تاریخ یې درلود ځان سره، او ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې باب علاقه نیولې ده او مننه کوم ډېره زیاته عزیزانو. دویمه مسله دا ده چې وایي دلته په اروپا کې هم د خپلواکۍ جشن ولمانځل شو. ولې نه عزیزان؟ نه یوازې اروپا کې، امریکې کې، کاناډا، استرالیا، د شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو کې، په هندوستان کې، په ډېرو ځایو کې. نو دا خپلواکي خو د ټولو افغانانو ده، دا خو یوازې په افغانستان کې د حاکمانو نه ده چې هغوی ولمانځل هلته، او یا د افغانانو چې دننه په افغانستان کې اوسېږي. مونږ هغه مو وطن ده، پلرنی هېواد مو ده، او په غم و ښادۍ کې شریک غم چې خدای دې لري لري زمونږ د خلکو نه او زمونږ له هېواد نه. هر کله چې مونږ په نیابتي جګړو کې سوځېدلي یو، کړېدلي یو د بل چا لپاره، د بل چا د اهدافو لپاره، ځکه مونږ په لاره کې پراته یو. پاس نه روسان په مونږ راځي، غواړي لاندې لاړ شي، لاندې نه د غربیان غواړي راشي، همداسې د عربستان نه نیولې تر پاکستان او تر ایران، دا خلک راځي په دې لاره، پاس غواړي روسانو ته جنجال جوړ کړي. نو لاره کې مونږ پراته یو، او دا یو تاریخي ستونزه ده. مونږ هیله لرو چې زمونږ علما، پوهان، سیاست پوهان او هغه څوک چې رښتیا هېواد دوستان دي، هغه یوه لاره جوړه کړي چې د دغه هېوادونو د دغه زبرځواکونو ترمنځ مونږ یوه حایله نقطه شو او نور مونږ څوک ونه وژني. ځکه کله مو د جمهوریت په نوم وژني، کله مو د شاهي رژیمونو او مشروطه رژیمونو په نامه وژني، کله مو د دیموکراتیکو نظامونو چې هغه د سوسیالیزم او کمونیزم په دې نامه مو وژني، کله مو د اسلام په نوم وژني، کله مو د جهاد په نوم وژني، کله مو د مقاومت په نوم وژني. اوس هېڅ معلومه نه شوه چې دا مونږ افغانان څوک یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ عیسویان یو، مونږ بودایان یو، کمونیستان یو، سوسیالیستان یو، مجاهدین یو، مقاومتیان، هیڅ مونږ نه پوهېږو. د دغه لپاره باید یو فکر وشي او زمونږ علما او پوهان، سیاست پوهان باید یو حل لاره ورته ومومي، او د هماغه په مبنا باندې په ملګرو ملتونو باندې د امنیت په شورا، دغه راز د اسلامي کنفرانس، په د اروپا په اتحادیې، په ټولو مؤسساتو چې اغېزمن دي، مونږ فشار راوړو په راتلونکي کې. که مونږ ونه شو کولی بچیان مو، که دا مشکل زمونږ پلرونو حل کړی وای، نو مونږ اوس نه دې ستونزې سره نه مخامخ کېږو. نو راغلو واسطې خبرې ته چې د خپلواکۍ جشن بلې دلته هم په اروپا کې، د اروپا په بېلابېلو هېوادو کې په ډېر برم سره ولمانځل شوه. خپلواکي د ټولو ده، او مونږ څو وارې خپلواکه شوي. یو خو افغانانو نه لاره ورکه ده چې د هر ښکېلاګر او د هر زبرځواک ماتې د افغانستان د خپلواکۍ سبب ګرځېدلی، ځکه چې زموږ واک خو دوی اخیستی و. نو کله چې یو زبرځواک مو مات کړی، لا خپله خپلواکي مو سمه نه ده لمانځلې چې بل ښکېلاګر راغلی ده، او په دې توګه زموږ نسلونه تباه شوي دي، برباد شوي دي. هیله لرو د پاک خدای له دربار نه مونږ دا هیله او آرزو لرو چې دا وطن نور له جګړو لرې وساتي، د پردیو له تجاوز نه لرې وساتي. وطن چې دغسې ارامه ده، خدای تعالی دې همدغسې ارامه لري، او خدای تعالی دې د افغانستان د ټولو افغانانو کې دلته د ټولو ته موقعي، دلته د ښځو، نارینه‌و، ځوانانو، ماشومانو د دوی سالمې بوختیات ته، سالمې روزنې او پالنې ته باید په مساوي توګه ټول امکانات برابر وي. دا کار پخوا هم نه و، دا کار اوس هم نیمګړی ده، او دا کار هیله لرو چې په راتلونکي کې نیمګړی نه اوسي، او د دې لپاره د حل لارې پیدا شي. ځکه هغه حکومتونه به ثابت او ملي چې هغوی د ملت غږ واوري، د ملت ستونزې حل کړي. بله خبره عزیزانو چې دا هم مونږ نه پوښتنه شوې ده، او د دې پوښتنې ځواب لږ ځکه ستونزمن ده چې مونږ له وطن نه د باندې، خو بیا هم د افغان په توګه کېدلی شي خپل احساسات پکې څرګند کړو. وایي چې دغه پاکستان هېڅ له مونږ نه لاس نه اخلي،
اوله خو زه پوه نه شوم دوستانو چې ښه لاس نه اخلي که بد لاس نه اخلي. ځکه تاسو پوښتنه کړې ده چې د پاکستان موږ نه لاس نه اخلي. نو تاسو یو تاریخ ته مراجعه وکړئ عزیزانو چې دغه ځینې هېوادونه په نړۍ کې په نیابتي اهدافو لپاره د نیابتي ستراتیژۍ لپاره دا جوړ شوي دي چې هغې جملې نه یو یې دا پاکستان ده. پاکستان خو اوس فکر وکړئ یوه لږه خاوره یې موږ نه اخیستې، یوه لږه یې له هندوستان نه اخیستې. د یوې مور د اولادونو په زړه یې چاړه ایښې ده چې یو زوی دې خوا پاتې شوی، د زړه یوه برخه، او د زړه بله ټوټه بلې خوا پاتې شوی. دوه ورونه یې بېل کړي دي. همدا اوس موږ هم مومند لرو، اخوا هم مومند شته. موږ هم صاحب دا نور قومونه لرو، لکه یوسفزي راواخله، لکه شینواري راواخله، خو څوک دا ډېر قومونه دي. پښتانه خو ویشل شوي، افغانان ټول. او اخوا هم وګورئ چې شته ده. ښه ولې همداسې پنجاب دې خوا هم شته ده، پنجاب اخوا ته د هندوستان کې هم شته ده. کشمیر دې خوا هم شته، کشمیر اخوا هم شته. دا یو شمېر ستونزې موږ ته ښکېلاګرو جوړې کړي دي په پخوا وختونو کې، یرغلګرو چې د خپلو اهدافو، نیابتي اهدافو لپاره. اوس دا بلوچان په دې ستونزه کې اخته دي، پښتانه یا افغانان په دې کې اخته دي، کردان په دې کې اخته دي. همداسې در واخله ډېر زیات نور قومونه دي چې هغه دوه ورونه سره بیل شوي دي. پاکستان به هغه وخت له موږ نه لاس واخلي چې موږ خپله پاکستان ته خپل حق ور وټاکو چې وروره دغه د حد نه له دې حد نه به وړاندې نه راځي. موږ تر ټولو د دې اړتیا لرو چې موږ خپل منځ کې اتحاد او اتفاق ولرو. موږ ته خپل ملي ګټې مطرحي، نه ګوندي، نه قومي، او نه هم سلیقوي ګټې. یوازې د لوی افغانستان اهداف موږ ته مطرحي. او دا په هغه صورت کې کېږي چې موږ د خپلې خاورې ادعا وکړو. موږ د خلکو ادعا نه لرو. کېدای شي په پېښور یا په کوټه کې یا په وزیرستان کې به یو پنجابی هم راغلی، هلته به یې پښتو زده کړي، غږي هغه. موږ د هغې دعوا نه لرو. هغه راغلی هلته اوسېږي، هغه به یو پنجابی. موږ د خاورې ادعا لرو. راځئ چې دې مسئلې ته لوړتیا ورکړو، پیاوړتیا ورکړو، او دا ورسوو تر ملګرو ملتو، او دا ورسوو د لندن تر ماڼۍ پورې، د شاهي ماڼۍ پورې ورسوو چې تا دا شی ورسره امضا کړی، تا زموږ خاوره را بېله کړې، راشئ دا راسره حل کړئ. دا په هغه وخت کېږي چې موږ ملي یووالی ولرو، ملي افکار ولرو، او یو بل نه ملاتړ وکړو، او د دې افغانستان خلک له ټولو هغو نیابتي جګړو نه وساتو چې دغه شان پردي موږ ته لري. ځکه دوی وسیله دي د دې دپاره چې هماغه مخکینۍ خبره ده چې ما یاده کړه، چې پاس لاړ شي د شوروي اتحاد یا روسیې سره په مقابله کې، او یا روسان له منځنۍ اسیا سره لاندې په موږ راځي. دې کې ځینې هېوادونه نیابتي وظایف لري، او د دې وظایفو مخه باید موږ په خپل ملي یووالي او ملي تکل سره ونیسو. که څه هم موږ له هېواد نه بهر یو، دومره په دې مسایلو کې موږ زیات تماس ځکه نه نیسو چې کېدلی شي موږ نه غلطي وشي. په هر حال که موږ په دغو پوښتنو کې چې ځوابونه مو درکړل، که چیرې نیمګړتیا وه او که چیرې موږ پکې نیمګړي، تاسو موږ وبښئ عزیزانو. د دغه بحثونو د تکمیل لپاره ستاسو مرستو ته اړتیا لرو. تاسو هم راشئ، موږ ته یې ولیکئ لاندې په کمنټونو کې، د خپل نظریات ولیکئ. دغه راز کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ، کولی شئ موږ ته خپله ویډیو راواستوئ، موږ یې خپله خپروو درته، او یا خپل غږ په واتساپ کې ثبت کړئ، یا چا سره غواړئ مرکه وکړئ په دې ارتباط، موږ ته یې راولېږئ. زموږ پته ده په ډنمارک کې د افغان غږ راډیو تلویزیون د ټلیفون شمېره ده 0045 11 21 93 قدرمنو افغانانو، سرلوړي اوسئ. ډېر په موږ ګران یاستئ. د زړه ټوټه او د سترګو تور مو یاستئ. هر چیرې چې یاستئ، خدای تعالی مو له آفتونو وساته، او خدای تعالی مو قلم له لاسه مه غورځوه.